الحمد لمن له البقاء والقدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. محترم درنو قدرمند ورونو، یو ورور په دې مسأله کې تحقیق غوښتی چې درې طلاقه په یو مجلس کې څه حکم لري او د دې څخه منکرین څوک دي. چونکې دا یو څه اختلافي مسأله ده، نو تاسې بیان تر پایه واورئ او بیا و بعضې دلایلو ته چې موږ به مختصرا راواخو. اسی خو په دې کې علماو مستقل کتابونه او رسایل لیکلي دي، نو چې هغه ټول بیانوو بیان به تر حد زیات اوږد سي. مختصرا یو څو دلایل د هغې سره خو تاسې هغه واورئ، بیا فیصله به خپله هم وکوئ. اوله خبره ده چې د اهل سنت والجماعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه رانیولې، بیا چې تر کومه وخته اهل سنت والجماعت دي هغه پر دې باندې متفق دي چې درې طلاقه په یو مجلس کې همدغه درې سره واقع کېږي، مغلظ طلاق دی. او د اهل سنت والجماعت دلایل د قرآن عظیم الشان څخه، د حدیثو څخه، د اصحابو د آثارو څخه دي. په قرآن عظیم الشان کې د دې دپاره دلایل موجود دي چې درې طلاقه هغه په یو مجلس کې هم دغه درې طلاقه دي. او بله دویمه خبره ده چې هغه منکرین کم دي، هغه دوه فرقې دي: روافض شیعگان، هغه په دې ان دي، هغه دا عقیده لري چې درې طلاقه نه واقع کېږي. که څوک درې طلاقه واچي په یو مجلس کې، دا درې طلاقه نه واقع کېږي. او کم چې غیر مقلدین وهابیان دي چې ځانونو ته سلفیان یا اهل حدیث وایي، اصلا دوی د شیعگانو پر قدمونو باندې قدم ایښی، نو هغه غیر مقلدین لا مذهب هم دا وایي چې درې طلاقه یو رجعي طلاق دی، بیرته په خوله یا په فعل باندې رجوع وکړه، دا طلاقونه به ختم شي. شیعگانو او غیر مقلدینو چې کله دا فتوا ورکړه چې درې طلاقه یا نسته او یا نه واقع کېږي او یا بیخي رجعي طلاق دی، نو قادیانان گمراهانو هم د دې پر قدم باندې قدم کېښود، هغوی هم دا فتوا صادره کړه چې درې طلاقه یو طلاق دی. دغه دریو ډلو که شیعګان دي که لا مذهبه نام نهاد سلفیان یا اهل حدیث دي او دا شان قادیانیان، نو هغو د اهل سنت والجماعت د قرآن عظیم الشان چې کم دلایل هغې نه نقل کړي دي، د احادیثو د اثارو څخه د صحابو د دې ټولو څخه انکار وکړي او د اهل سنت والجماعت مخالفت یې په دې کې وکړي. مختصرا هغه دلایلو ته راځو چې د اهل سنت والجماعت د مسلک دلایل دي. په قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
دا د سورة البقره 290 آیات دی. په 213 آیات کې بیا راځي چې هغه پر دې آیت باندې عطف دی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. په قرآن عظیم الشان کې دلته الله تبارک و تعالی دا وفرمایله چې طلاق 2 ځله دی، الطلاق مرتان. دا هغه وروسته بیا یا په سمه طریقه باندې خپلول دي او یا بیرته د دې ښځې پرېښودل دي چې یو طلاق بل پسې ورکړي، نو مغلظ به د نه جدا شي. په دغه آیت شریف کې دا مرتان 2 طلاقه یو ځای راغلي دي. د دې وروسته چې کوم آیت پر هغه باندې عطف دی چې فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. کله 3 طلاق بیا ورکړله او د ځان سره بالکل جدا کړه، بیا دته تر هغه نه ده جایزه دا ښځه تر څو د بل چا سره هغه نکاح ونه کړي، تر څو د بل چا سره دا ښځه نکاح ونه کړي. اولا و دې ترازو چې د دې څخه دا استدلال چا کړی؟ امام شافعی رحمه الله هغه په خپل کتاب الام کې د دې آیت شریف وروسته وایي والقرآن يدل والله أعلم على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل. قرآن دا قرآنی آیت په دې باندې دلالت کوي او الله تعالی شپوه عالم دی چې کله یو څوک خپل ښځې ته طلاق ورکړي چې د هغې سره دخول کړی وي یا نه یې کړی، 3 طلاق ورکړي، لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره. تر هغه وخت بیا نه درته جایز چې دی تر څو بله دا ښځه د بل چا سره نکاح ونه کړي. دا قرآنی آیت سو او دا د امام شافعي صاحب استدلال اسی د نورو ائمو د نورو علماو فقهاو استدلالات هم ستا، زه مختصرا راځم. اوس که یو څوک دا وایي چې پر دې آیت شریف باندې اعتراض وکړي چې الطلاق مرتان 2 طلاقه دا په جلا جلا مجلسونو کې وي، یو طلاق په یو مجلس کې، دا یو بل طلاق بل کې، بل طلاق په بل مجلس کې، دا 3 طلاق په 3 مجلسونو کې وي، او دا کم چې 2 طلاق یاد شوي دي دا مرتان دا د 2 مجلسونو سره تعلق لري. د دې لپاره ضروري دی چې دا طلاقونه به په 2 مجلسونو کې وي. نو بیا 2 طلاق راځي که په یو مجلس کې 2 طلاق راشي هغه به نه حسابېږي. نو دا د دوی شبهه ده چې مسلمانانو ته ورچوي او هغه په خپل دین او په خپل اسلام کې شکمن کوي. هغه که شیعاګان دي دغه دلیل وای، او هغه که غیر مقلدین دي، هغه که قادیانیان دي. دغه لپاره زه مختصر جواب کوم. ګورئ دا ټول په ذهن کې ونیسئ چې د قرآن عظیم الشان بعضې آیتونه د نورو دپاره تفسیر دي. په بل ځای کې الله تبارک و تعالی دا فرمایي چې هلته هم د مرات لفظ راځي. تاسو ته به خپله معلومه سي چې دا مرات تر مجلسونو پورې هېڅ تعلق نه لري. دا ضروري نه ده چې دا مرات کم آیات کې راسي مراتین یعنی 2 واره، چې دا به خامخا تر مجلسونو پورې ضروري وي چې دا مرات په ګڼ شمېر مجلسونو کې راځي. مثلا الله تبارک و تعالی په بل ځای کې دا فرمایي په سورة النور کې لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ 3 مرات. الله تبارک و تعالی دا وایي چې ستاسې مریان، غلامان او نابالغه هلکان هغه چې کله ستاسې کورونو ته دننوځي نو د هغې دپاره دوی ته دا لازمي ده چې 3 واره اجازه وغواړي. اوس که چیر د دوی دا خبر صحیح سي د دغه معترضینو چې دا مرات کم ځای کې راسي هغه دپاره ضروري ده چې 3 مجلسونو کې به دا مرات تکراریږي، بیا هغه صحیح ده. نو آیا دلته چې په دې آیت کې 3 مراتین د اجازې دپاره راځي، دا اجازه به په 3 مجلسونو کې غواړي که په 1 وار کې؟
یو ځای سړی ولاړ دی، اجازه به غواړي، د مجلسونو پورې هیڅ تعلق نه لري، هیڅ ضروري نه ده، بس دغه اجازه 3 واره په دغه یو مجلس کې په دغه یو ځای کې غوښتل کېږي. ګوره مرات دلته د یو مجلس لپاره راغلی دی. د دوی دغه کم اعتراض پر مخکې آیت و هغه په دې آیت باندې رد شو. دویم ګورئ په ډېرو ګڼ شمېر احادیثو کې آثارو کې دا راځي چې په لمانځه کې کم 3 واره تسبیحات په سجده کې یا په رکوع کې ویل کېږي، یا د لمانځه وروسته بیا سبحان الله، الحمدلله، درود 10 واره، الله اکبر 4 واره، داسې نور تسبیحات دا ویل کېږي. هلته ټول مرات ذکر دي چې مثال درود 10 واره 4 واره، هلته مراتین ورسره راځي. وګورئ هلته یو مجلس دی، دا نه دی مراد چې درود 10 واره سبحان الله ووایه په 3 مجلسونو کې، دا مراتین خاص دی تر دې یو مجلسه پورې. دا د قرآن عظیم شان د یو آیت دلیل او پر هغه باندې د بعضې ډلو اعتراض او د هغې مختصرا جوابونه وه. راځو احادیثو ته. دغه آیت شریف امام بخاري رحمه الله هم دلیل ګرځولی. هغه په خپل صحیح البخاري کې باب لګولی، بابو من اجاز الطلاق الثلاث. هغه څوک چې وایي 3 طلاق په یو مجلس کې واقع کېږي، د دې متعلق کې باب لګولی. بیا اول هم دغه آیت راوړی چې الطلاق مرتانی، دغه آیت راوړی د استدلال لپاره، هغه هم د دې نه استدلال کړی. بیا په دې باب کې احادیث راوړي په رقم د 5218 کې. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته 3. عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها وای چې وسړي خپل مرمن په 3 طلاقو باندې طلاق کړه. فتزوجت فطلق، بیا هغه د بل چا سره نکاح وکړل، هغه بیا طلاق کړه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سوال کول شو چې اوس هغه اول ته بیرته جایزه ده چې نکاح ورسره وکړي؟ قال لا، نه ده جایزه، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول، تر هغه نه ده جایز چې دا دویم خاوند د دې سره خوند وانخلي، یعنی دوی دخول سره ونه کې او شپتیر سره ونه کې، کوروالی سره ونه کې، که طلاق یې هم کې هغه اول ته نه ده جایزه. دیم په دې باب کې دا حدیث راوړی دی. ګوره 3 طلاقه د نبی علیه السلام په دور کې هم واقع شوي دي او د هغې دپاره دا حکم بیان کړی. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې دا حدیث نقل کړی. دا شان په المعجم الکبیر کې امام طبرانی رحمه الله د ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه دا روایت نقل کړی دی چې هغه وایي المطلقة 3 لا تحل لزوجها الاول، هغه ښځه چې 3 واره خاوند طلاق ورکړي، دی اول خاوند ته نه ده جایز حتی تنکح زوجا غیره، تر څو چې دا د بل چا سره یو ځل نکاح ونه کړي، ویخالطها وتذوق من عسیلته، چې د هغې سره مخالطت او ګډوالی راسي او د هغې څخه خوند واخلي. دغه حدیث شریف بیا په مجمع الزوائد کې هم نقل شوی دی. نو هلته وروسته دی وایي چې رواه الطبراني و ابو یعلا، دا حدیث شریف امام طبرانی و ابو یعلا رحمهم الله ذکر کړی دی. نو آخری کې بیا ویلي ورجال ابي یعلا رجال صحیح، دی حدیث نقل چې کوم ابو یعلا صاحب کړی دی په کوم رجال دی هغه صحیح دی. ګورئ بل حدیث شریف کې دا راځي په سنن النسائی کې. هلته محمود بن لبید صاحب وایي چې اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل طلق امراته 3 تطليقات جميعا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یو سړي خبره وسوه چې هغه خپل میرمن په 3 طلاقو باندې طلاق کړې ده. نو د هغې دپاره به څه حکم وي؟ فقام غضبانا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر په غصه ناک حالت کې ولاړ شه. ګورئ که دا 3 طلاق نه واقع کېدلی او دا یو رجعي طلاق کوي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دومره په غصه ولاړېدلی، دومره به ورته غصه کېدلی. بیا وروسته ورته ویل ایلعب بکتاب الله،
وانا بین اظهرکم تاسې د الله تعالی په کتاب باندې پسند وهئ او زه ستاسې په منځ کې یم. حتی قام رجل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په غصه باندې یو بل صحابي ولاړ شو ویل یا رسول الله الا اقتله ایا قتل کم دا رجل قتل کم که درې طلاقه رجعي طلاق ګرځېدلی یا لکه شیعګان چې وایي چې دا نه واقع کېږي یا لکه قادیانیان چې وایي چې نه واقع کېږي آیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به دومره غضب او غصه په دې باندې ورتللی؟ آیا یو صحابي دا وایي چې دغه سړی قتل کم؟ نو دا معلومه خبره ده چې دا طلاق واقع کېږي. اوس راځو دې ته مختصرا نور احادیث هم شته هغه نه راخم هم په دې باندې به کفایت کوو. ائمه اربعه لکه امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمهم الله هغه په دې کې سوای. امام نووي رحمه الله په خپل المنهاج کې چې دا شرح ده پر صحیح مسلم باندې په لسم جلد کې دا وایي چې قال الشافعي رحمه الله ومالك وابو حنيفه واحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف. ګوره څلور ائمه دا د مذهب غستر امامان دي د مذاهب او جماهیر علما ډیر علما هغه کده سلف صالحین څخه دي او کده خلف څخه دي ټول سوای یقع ثلاث او درې طلاق واقع کیږي چې په یو مجلس کې څوک درې طلاق واچي. اوس ګورئ امام شافعی رحمه الله نه پوهیده، امام ابو حنیفه رحمه الله نه پوهیده، امام احمد بن حنبل رحمه الله نه پوهیده، امام مالک رحمه الله نه پوهیده، قرآن کریم نو زده احادیث باندې هغه نه پوهیدل چې هغه وایي درې طلاق په مجلس کې واقع کیږي. او د نن سبا غیر مقلدین جعلي مجتهدین را ولاړېږي هغه دا وایي چې درې طلاق په مجلس کې نه واقع کیږي یا یو رجعي ګرځي. او دا خبره شیعګان هم کوي، دا خبره قادیانان هم کوي. او دا جماهیر علما فقها کده سلف صالحین څخه دي کده خلف څخه دي هغه په دې باندې نه پوهیږي، هغه غلطه فتوا ورکړي د نن سبا سلفیان او نام نهاد اهل حدیث هغه په دې باندې پوه شول. معلومه خبره ده چې دوی د شیعګانو پر قدم باندې خپل قدم ایښی دی او داغه پر نقش باندې روان دي. او همداشان دا خبره امام ابن قدامه الحنبلی رحمه الله په خپل المغنی کې هم کړې ده په وم جلد کې. هغه وایي چې وان طلق ثلاثا بکلمه واحده چې څوک شته طلاق کې په درې طلاقونو باندې په یو کلمه باندې ورته وایي لکه چې په ثلاثن باندې طلاق دې الفاظ وایي سوای وقع الثلاث دا درې سره طلاق واقع کیږي. وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره د باندې دا حرامه ده تر څو دا شته د بل چا سره نکاح وکړي. دی باندې بیا ګڼ شمېر اقوال د اصحابو نقل کړي دي، د تابعینو د ائمه په دې باندې راخستي دي. اخر کې دا هم وایي وهو قول اکثر اهل العلم من التابعین والائمه بعدهم. دا قول د اکثر علماو دی، دا د اکثر التابعین دی چې هغه د خیر القرون دي، او دا د اکثر ائمه دی، د ائمه اربعه دی. دا معززو دغه غیر مقلدین چې مسلمانانو ته په خپل دین، په خپل اسلام، په قرآن او په حدیث او په مذهب کې شکوک ورچي، دا وظیفه د ابلیس ده. ځکه چې د شیطان یو زوی دی د هغه نوم حدیث نومیږي. امام عبدالقادر الجیلانی رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب کې دا واقعا نقل کړی ده. دغه وظیفه دا ده چې خلکو ته په لمونځونو کې، په دینی امورو کې شکوک ورچي، په عباداتو کې. نو دا اهل حدیث دا هغه پیرویان دي او مسلمانانو ته په دین کې، په اسلام کې، په قرآن کې، په حدیث کې، په مذهب کې شکوک ورچي. د ټول اهل اسلام مخالفت کوي، د ائمه مخالفت کوي، د اصحابو مخالفت کوي. په شرح د معانی الاثار کې علامه طحاوی رحمه الله د عمر رضی الله تعالی عنه واقعا نقل کړی ده چې هغه دا خطبه وویل چې درې طلاق په یو مجلس کې درې طلاق واقع کیږي. وفيهم اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورضی عنهم.
په دغه مجلس کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصحاب موجود و. په دې کې هغه ستر صحابه کرام موجود دي چې عمر رضی الله تعالی عنه دا فیصله کوي چې 3 طلاق په یو مجلس کې 3 طلاق واقع کیږي. ګوري دا د اصحاب اجماع هم راغلی ده. په دې اجماع باندې بیا چا رد نه دی کړی، چا انکار دې څه نه دی کړی. فلم ينکره علیه منهم منکر، یو انکار کوونکی هم په دې باندې انکار نه دی کړی. نو فکان ذلک اکبر الحجه، دا د هغه لوی حججو څخه هم سوال چې د صحابه کرامو هم په دې باندې اتفاق راغلی دی چې کله عمر رضی الله تعالی عنه چې جلیل القدر صحابي دی هغه دا فیصله وکړله، چا ور باندې انکار ونه کوي. دا شان فتح القدیر کې امام ابن الهمام رحمت الله تعالی علیه هم دا وایي چې وطلاق البدعه ان يطلقها 3 بكلمه واحده. دا بدعي طلاق دی چې څوک 3 طلاق په یو کلمه باندې خپل مېرمنې ته ورکړي، خو څه کیږي؟ فاذا فعل ذلك وقع الطلاق، چې دغه فعل څوک وکړي طلاق واقع کیږي. وکانه عاصیا دی، په دې باندې ګناهکار دی چې دا بدعي کار یې وکړي. دا کار د سنتو مخالف دی. 3 طلاق څوک ښځې ته ورکوي په 3 طهرونو کې به ورکوي، په 3 میاشتو کې به ورکوي. او دا چې په یو وار باندې ورکړي هغه واقع کیږي. معززو دغه یو څه خلاصه وه د ټولو دلایلو څخه. ما مخکې درته وویل په دې باندې علماو مستقل کتابونه لیکلي دي، نو هغې ته به مونږ ولنځو. دا د قرآن عظیم الشان څخه مختصر دلایل. بیا د احادیثو څخه که احادیثو ته ولاړ شو، په دې کې احادیث او آثار تر 20 هم زیات دي چې 3 طلاقه په یو مجلس کې واقع کیږي. او دا شان که د ائمو، د تابعینو، د تبع تابعینو، د جماهیر علماو، د سلف صالحینو، د خلفو، د ټول علماو اقوال راخونو به به بیان غنټو ته ورسیږي. نو مختصرا په دې باندې اکتفا کوو او په اخران کې دا درته وایو چې تاسو د غیر مقلدینو بیانونه ما اورئ. والله چې هغه تاسو ته په خپل دین کې، په خپل مذهب کې، په خپل قرآن او حدیث کې شکوک اچي. دا شان شیعگان هم دغه سره واخی، قادیانان هم دغه سره واخی. دوی د دې لپاره کار کوي چې مسلمانانو کې بې اتفاقي راولي، اتحاد ختم کړي. بس یو ځای به درته ناست وي، یا به یو سور دسمال درته په سر کړی وي، د ښځو غوندې د نجونو غوندې پوړنه بیا پر سر وي، او درته به د قرآن او د حدیث خبرې کوي، خو د خپلې خېټې به یې راباسي. او یا به یې په کولۍ پر سر وي، یا به لږ سر درته ناست وي، ژره به هم خریلی وي، او یا به یو بل شی پر سر وي. او داسې خلک دي، دا علما نه دي، دا هغه کسان دي چې مسلمانانو ته په خپل دین کې شبهې او شکوک ورچي. د هغه د شیطان چې کم زوی دی، د هغه وظیفه یې په غاړه اخیستې ده. په تاسې د هغې د بیانونو څخه ځانونه وساتئ، د مذهبي علماو بیانونه واورئ، د هغوی سره خپل روابط وساتئ، نو تاسې به بیا پر صراط مستقیم لاره باندې برابر روان یاست. په خپل دین کې، په خپل اسلام کې، په خپل مذهب کې، هغه کې به تاسو ته بیا شکوک نه درلېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.